چای والا کہانی د یو وخت کیسه ده. په میلاپور کلي کې یو بوډا ښځه خوند اوسېدو چې د کوم ډیره زیاته غریبانه وه. د دې یو د چایو دکانو په دې به یې گزاره کوله. د دې یو زوی و چې کار روزګار هیڅ قسمه کار به یې نه کولو او خوشې تشې ګرځېدو هسې ټیم به یې تېرولو. یار زه ډېر زیات پریشان یم. ما چې په کوم کور کې د خپلې خور واده کړی د هغه ډېره زیاته خفه ده. هغې باندې کارونه هم ډېر کوي او روټۍ هم نه ورکوي. نه نو تا ته چا ویلو چې ته د خپلې خور واده غلطه وکړه؟ ولې په دنیا کې نور هلکان نه وو چې تا د خپلې خور واده غلطه کولو؟ میټا تا ته څه پته ده چې واده کول څومره مشکل دي؟ نن سبا ښې رشتې شته نه دي. ستا په وړاندې چې دومره ښایسته ځوان ناسته دا ولې تا ته په نظر نه راځي څه؟ میټا ته خپله خبره کوې څه؟ نه زه د بشیر مصري خبره کوم. که تا په هغه وخت کې زه د خپلې خور دپاره خوند جوړ کړی وای نن به ستا خور زما په کور کې مازې کولی. هو د دې مطلب چې ما ډېره لویه غلطي کړې ده او تا ډېره لویه غلطي کړې ده. اوس پته نشته چې زما رشتې کم کم ځای نه راځي. هغه لوی غټ شمشاد خان کور نه هم رشته راغلې وه. او شمشاد صاحب چا سره چې آسونه هم دي. او مغه همیشه زما پلار دکان ته د چایو په بانې باندې راځي او ورته وایي که خپل زوی سره زما د لور واده ونه کړې نو زما د لور مرګ ذمهوار به ته وې. میټۍ واده وکړه ورسره ستا خو به زندګي ښه شي. او ورځم اوس پلار ته وایم چې تا هغې ته انکار مه کوه. بیا میټا دلته نه پاسي او خپل کور ته راشي او د ده پلار ورته ووایي لوپره کور ته راغللې لوپره. او پلار جانه راغلو. مورجانې څه دې پخ کړي دي؟ ځه بچی کبان مې پخ کړي دي. کاروبار خو څه کوي نه خو چې کور ته راشي تپوس په داسې د خوراک کوي ته به یې که ډېرې خرچې راوړي دلته. مورجانې ستا چک چک شروع شولو. نه ته څه غواړې د خپل یو زوی هم د لاسه ورکوي که څنګه؟ ای د خپل پلار لږ خیال کوه. ولې موږ په دې عمر کې ذلیله کوې؟ ته څه کاروبار کوه بچی؟ پلار جانه کار به کوم خو په یو شرط باندې او ښه د زړه د خلاصه کار به کوم. اول زما واده د شمشاد صاحب لور سره وکړئ. څه د شمشاد صاحب لور؟ ستا دماغ خو نه دی خراب؟ هغه تا د خپل کور نوکر هم نه جوړوي او ته د هغه د زوم جوړولو خوبونه وینې. پلار جانه ما کې کمی د کمې خبرې ده. دومره ښایسته یم چې ټول خلک راپاسې لیوني دي. بچی لږ د خپل ښایست کم که ګورې هسې نه چې ستا د ښایست وجې نه مونږ چېرته اوس وځو. بچی زما خبره واوره. تا اول کم ځای کې ځان له نوکري پیدا که بیا به زه ستا واده په ښه ځای کې وکړم. پلار جانه زه د چا لاندې کار نشم کولی. ما ته خپل کار راکه. سمه ده ته زما د چایو دکان سنبال که. دا شانتې به ما ته هم لږ سکون میلاو شي. سمه ده پلار جانه ما ته دا سودا منظوره ده. بیا په بله ورځ میټا خپل دکان ته راشي او دلته ضرورت رشته یو بوټ ولګوي او د چایو دپاره دلته ودرېږي. نو دې دکان ته یو ګاهک راشي. روزانه یو کپ چای راته ښې مزېدارې پخې که خو خیال کوه چې نه ډېرې خوږې وي او نه ترخې. ټینشن مه کوه روزانه داسې چای به درته پخې کوم چې مزه به درکړي. بیا یکدم د دې کس نظر په بره بوټ باندې ولګي. روزانه دا څه دا د چا دپاره ضرورت دی رشته؟ روزانه زما دپاره رشتې ضرورت ده. کومه جنۍ درته معلومه ده چې د مالدارې کورنۍ وي؟ روزانه خپل کار کوه. دلته د ګاړو والا هلکان دغه شانتې کواره ګرځي او ته یو د چای والا بیا د جنۍ تپوس کوي. تاله به څوک جنۍ درکوي؟ خبر هغه کوه چې کومه جوړیږي. زر زر یو کپ چای پخې که. میټا ډېر زیات غوسه شي خو خیر دې کس ته چای ورکړي. دا کس چای څکي او میټا ځان سره سوچ کوي څنګه په مازې مازې خو چای څکي. ده زما ډېره بېزتي وکړه. زړه مې غواړي چې د ده مخ تور کوم په سر یې ګنجی کوم او په خر یې کېنوم په ټول کلي کې چکر ورکم. دی ځان سره دا سوچ کوي چې په دې ټیم کې یو جنۍ دلته راشي. روزانه ته دلته ناست چای څکې او کور کې ټول د سبزۍ انتظار کوي. هو خورجانې زړه مې غوښتل چې یو کپ چای وڅکم. ته کور ته ځه زه درځمه. سمه ده روزانه بیا زر راځه. بیا دا جنۍ دلته نه لاړه شي او دا ګاهک میټا ته راشي. روزانه څو پیسې شوې د چایو؟ هیڅ پیسه نشته روره. ته دومره ښه سړی زه تا نه پیسې څنګه والم؟ ته ما ولې شرموې؟ ټیک ته روزانه دا خو ډېره ښه خبره ده. ها روزانه د جنۍ څوک وه چې دلته راغلې وه؟ دا زما خوږه خور ده. دا یې وویل دا ګاهک دلته نه لاړو او میټا ځان سره وایي او یار دا خو کمال وشو. دا هم د مور پلار یوه لور زم د مور پلار یو زوی.
دې سره چې زما واده وشي څومره خوند به وکړي چې کله زه د ده د خور ګوتې ته واچوم ګوتما. د میټا په ذهن کې یو آیډیا راشي، دی چای پخې کړي او د هلک پسې شاته نه کور ته روان شي. دلته چې کله کور ته راورسیږي د ده په کور کې دا جینۍ او د ده مور هم موجوده وي. ته څوک یې هلکه او دلته ولې راغلې؟ مورجانې زما د چایو هوټل ده، اوس تاسو زوی راغلی و ما ته چای دلته وڅښلې. ما سوچ وکړو ولې نه تاسو دپاره هم چای تیاره کړم. او مرجانې اوس مې دې سره چای وڅښلې تېر راغلم، ډېرې مزېدارې چای وې او دې ما نه پیسې هم وانه اخیستې. او یار دا خو ډېره ښه خبره ده، موږ به ستا د لاس چای ضرور وڅښو. ډېره مننه مورجانې، زه تا سره یو خبره کول غواړم. او بچی وایه څه خبره کول غواړې؟ مورجانې زه ستا لور سره واده کول غواړم او خپله زندګي جوړوم، که ته په دې باندې بد نه ګڼې نو الله. بچی زه ولې په دې خفه کېږم؟ ته ډېر ښه هلک یې، ما ته هېڅ قسمه اعتراض نشته. څنګه مورجانې ته به یې دومره اسانۍ سره ومنې؟ ما خو بالکل امید نه کولو. زه به ستا ډېره غټه شکریه ادا کړم. بچی ته د خپل کور والا دلته راوغواړه، زه د دې ګلاب په شانتې لور رشته به ستا په لاس کې درکم. مورجانې ستا ډېره مننه، زم د اوس خپل کور ته ځم ورسره خبره کوم. بیا میټا په خوشحالۍ سره خپل کور ته راشي او کور کې دې ټولو ته دغه خبره وکړي. بچی داسې کومه خبره ده چې تا اوسه نه د واده کولو کوشش وکړو؟ اوس خو دې لا یوه ورځ وشوه د کاروبار، تا بیا اوسه نه دا کیلونه شروع کړلو. پلارجانه هغه جینۍ ډېره ښایسته ده، ته یو ځل ووینه تا به ډېره خوښه شي. یقین وکړه جینۍ ما ته وکړئ، زه به شپه ورځې کاروبار کوم او زما ښځه به په کور کې کارونه کوي. دا خو دې ډېره ښه خبره وکړه، موږ سبا ورځو هغه جینۍ ګورو. بیا په بله ورځ دا درې واړه دې جینۍ کور ته ورشي او دا جینۍ دې ته ډېره زیاته خوښه شي. بچی تا په خپل مخ باندې ماس ولې لګولی ده؟ دا خو لږ اخوکه د خپل مخ مونږ ته ښکاره که. نه رورجانه دا دې څنګه خبره وکړه؟ زما لور د پردې ډېر خیال ساتي، کم غیرو خلکو ته خپل مخ نه ښکاره کوي. واه میټا واه، ستا خوښه ډېره ښه ده چې مونږ ته د خپلې خوښې اسلامي انګور میلاو شول. زما طرفه دا رشته پخه شوه، سبا راشه ځان سره یې بوځې. بیا په بله ورځ دې جینۍ سره واده وکړي او ځان سره خپل کور ته راولي. څنګه چې تا ته پته ده ته زما شریکې خیاط شوې او زه ستا مزاج خدا شوم، نن نه خو به ته زما ټولې خبرې منې. جی سمه ده میټا صاحب. زما یقین نه راتلو چې زما قسمت کې به دومره ښایسته جینۍ وي. تا یقین وکړه اوس زه ستا شوې یم. واه څومره ښایسته خبره خو دې وکړه، څنګه دی چې مخ ښایسته ده داسې دې ښایسته خبره وکړه. لږ خو خپله چهره راته ښکاره کړه او زما سپېره په زندګۍ کې بهارونه راول. بیا چې څنګه هغه ماسک اخوا کړي، میټای چې وویني نو ډېر زیات ویاریږي. دا ستا په غاښونو باندې څه شوي؟ ولې زما غاښونه تا ته خوښ نه شو؟ خوښه زما دماغ خراب دی چې ستا په شانتې جینۍ به خوښوم. ای زما خورجانې زر دې خپل ماسک واپس ولګوه، زه چې زه تا خپل کور ته بوزم. زما خو دې واده نه هم نفرت شولو نن نه خوا. ای پلارجانه څه شوې دلته راشئ. بیا میټا په زور چغې شروع کړي او د دې کور والا هم ټول راورسیږي، هغه هم ډېر زیات حیران وي. خو اوس څه وکړي، میټا به دې سره زندګي تېروي، دې نه علاوه ورسره بله چاره نشته. که تاسو زمونږ ویډیو خوښوي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کامنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو تاسو ته څنګه لګي. مننه.